تورخم کې د طالبانو تازه او لویه کارنامه دا چې بیا یې د پاکستان خلاف څه کړي دي. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په مو کړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ننګرهار کې د طالبانو ځایي مسؤلین وایي چې د دغې ډلې پولیسو تورخم ښارګوټي کې د 9,000 امریکایي ډالرو د قاچاق مخه نیولې ده. تورخم کې د طالبانو د انټرپول پولیسو عامر قاري احمد وایي چې دغه ډالر پرون دوشنبې 14 د وږي په تورخم ښارګوټي کې نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د یادو ډالرو د قاچاق په تور یې 2 کسان هم نیولي چې له لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د تورخم له لارې پاکستان ته د ډالرو قاچاق زیات شوی چې اقتصاد پوهان یې د افغانۍ د بې ثباتۍ په برخه کې ستره ننګونه بولي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې.